د بنګلاديش کرکټ لیګ پای ته ورسید. سلام لیدونکو ستړي مشه دا چې کومه لوبډله بریا ته ورسېده او د دې لوبه اتلولي خپله کړه ویډیو تر پایه راسره وګورئ. د بنګلاديش کرکټ لیګ په لوبه د راجشاهي رویالز او همدارنګه خلنا ټایګرز لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. په لوبه کې خلنا ټایګرز لوبډلې نجیب زدران ته هم چانس ورکړی و خو یوازې 4 منډې وکړې. د لوبې پچه خلنا ټایګرز وګټله او راجشاهي رویالز لوبډلې ته یې د توپخانې بلنه ورکړه. راجشاهي لوبډلې په پوره 10 اورونو کې په 4 وکټو 170 منډې وکړې. ارفان شکو 52، محمد نواز 41، انډرو رسل 22 او لیټن داس بیا 15 منډې وکړې. د ټایګرز لپاره محمد امیر 2، همدارنګه شهید الاسلام او فرلینک 1 وکټ ترلاسه کړه. خلنا ټایګرز لوبډلې د 101 منډو هدف لپاره ښه پال ونه کړ. دواړه پیلوونکي توپوونکي په 2 منډو کې د لاسه ورکړه. تر ټولو ډېرې منډې ورته شمس الرحمن 52، لیري لوسو 30 او مشفق الرحیم 1 منډې وکړې. د ریاض لپاره اسلام ربی، انډرو رسل او محمد عرفان 2، همدارنګه ابو جاوید او محمد نواز 1 وکټ واخیسته. راجشاهي ریاض لوبډلې د 20 منډو په توپیر خلنا ټایګرز لوبډلې ته ماتې ورکړه او د اتلولۍ جام یې پورته کړ.